والله داسې یو کس مې وکاته تېره ورځ کې را سره ګاډي کې سور شو ډېر سپین ږیری و بیګ ورسره و ګاډي کې مې راسور که ځان سره تپوس مې ترېنه وکړه چې بابا چېرته روان یې وایي زما په سفر باندې دوبۍ ته ځم بابا په دې حالت کې وایي غریبي مزدوري کوم ولې بابا بچي دي بچي خو مې شته شپږ دي ودونه یې کړي دي لیکن ښځې مې ورسره ښه ژوند نه کاوه اپریدی و ډېر ښه سړی و داسې الفاظ یې راته وویلې وایي ما خپلې ښځې ته اوس ویلې چې راتلمه چې خانې هغوی دا خانې یوې اصطلاح ده چې لاشه ورونو کاره دي ځکه دې کور کې خو ته زندګي ځان ته نشي تېرولی خپل بچي انګورګانې ماشومان مسیحه دي خپلو اخلاقو د وجې نه د کور نه شړلي دي دا هغوی ځان ته کورونه دي خرچه به درته رالیږم لیکن ستا حفاظت څوک کوي ته بیماره شې ستا خدمت څوک کوي لاړ شه د ورونو کور ته او هلته اوسېږه زه به بیا خپله غریبي مزدوري کومه شپېتو کالو عمر یې وه ډېر ورته خفه شوه نو بابا ته ما وکتل چې بابا تا ته پکار و چې خپل بچي دې ځان ته رانږدې کړی وې دا خو نوجوانان دي دا خو نه پوهېږي غلطۍ نه کوي دا زندگی په تام تېره شوي دا ځواني په تام تېره شوې ده افسوس یې وکړه چې ټول عمر مې مسافري وکړه او د دوی دپاره یې مسافري وکړه او ډېره عجیبه خبره یې وکړه وایي سفر مې وکړه مسافري مې وکړه او دا د تقریبا 2 کاله عمر مې دی او یقین وکړه اوس هم په کور باندې نه شومه خو کور ته چې رالمه کور کې زما څو یو بوډۍ ښځه وه او شپږ بچي او هغه هم لوفران شپږ بچي هغه هم نافرمانان شپږ بچي هغه هم د مور او پلار په قدر نه پوهېدونکي ډېر یې وجړل ډېر خفه و هېڅ نشو کولی کوشو او لاړه الله حافظ یې وکړه دعاګانې وکړي نو نن تا ته وایم که خپل کور جوړې دغه بچي ستا دپاره ښه محافظین دي دا بچي ستا ګلان دي دا بچي ستا خادمان دي اخلاق وچلوه نرم وچلوه خبره یې تېره که مخکې د واده نه تا د دې بچي خیال ساته تا د دې بچي هره خبره برداشت کوله غصه دې برداشت کوله د دې ښه تربیت دې کاوه ستا بچي و ستا مستقبل و ستا زندګي وه نن ولې بدله شوي ولې د خپلو بچو مستقبل تباه کې ولې ورته بددعایي کې ولې ورته خیرې کې ولې د ښځې هغه سختي نه برداشت کې ژوند جوړ کا هغه که بدي کوي یو ورځ به وکړي 2 ورځې به وکړي 10 ورځې به وکړي میاشت به وکړي سبا به هغه هم پوه شي څوک به ورته نصیحت وکړي کنې الله تعالی به یې په سپېړه ووهي الله تعالی به یې ذلیله کړي الله تعالی به داسې ګزار ورکړي چې خپله به پوه شي نور به ترېنه عبرت واخلي ستا شپږ بچي وو یو خو به خو که نه شپږ انګورګانې وي شپږ واړه خراب وي او ته ښایي نو دې کې ګوره د جانبینو نه نقصان کېږي او بې جانبینو ته نقصان کېږي ښه بچی دی ځان ته اوسېږي د هغه مزدورۍ ته ځي کور کې څوک دي ښه دلته مور ته ځان ته پاتې شوه بوډۍ ده د دې خدمت دپاره څوک دي دا بابا چې 2 کاله د عمر و دې وخت کې به د ده عبادت د ده جومات او مړی ژوند دی د ده کار په کار دا مزدورۍ ته نه دا دیړۍ ته نه دا مسافرۍ ته نه په دې دیرو کې به دا څنګه زندګي تېروي هلته به د څوک خدمت کوي او هلته بیا دوبۍ او سعودي زندګي سحر وختي پاڅېدل کار ته تلل سخت کارونه ناوخته ټایم کې راتلل هر سړی ستړی وي هلته دغه شان قدر څوک نشي کولی بیا هم وایم الحمدلله زموږ پښتانه شته هر څه کې شته قدر به وشي خو لیکن دا د ده عمر د کټو د ده عمر د عبادتو د ده عمر د جومات او د کور الله دې وکړي چې انګور سره ښه زندګي تېره کړي دواړو طرف ته پکار ده چې نصیحتونه وشي ښه برتاو سره خو اخلاقو سره خپله زندګي جوړه کړئ او مه کوئ خپل بچي زندګي مه بربادوئ خپل کور هم مه بربادوئ خپل خاوند هغه هم مه خرابوئ ډېر داسې وشي چې انګور سره لانجه انګور مجبوره شي چې خاوند ته وایي ما ته بېل ځې بعضې اوقاتو کې طلاق راشي بعضې اوقاتو به کې جینۍ د خپل پلار په کور باندې کښېني غمونه او پریشانیانې خفګانونه لحاظه زندگی ده پریشانی راضی شیخ سعدی وی درین دنیا کسے بے غم نہ باشد اگر باشد دنیا دم نہ باشد کور جوڑ کئی خپل ماحول جوڑ کئی پخپل جوڑ کئی دنیا و آخرت پخپل ذات